السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو نوی ولوګ ته ښه راغلاست. امید کوم چې جوړ او خوشحاله به یاست. نن زموږ د اختر د ورځې د میلې دویمه ده. اختر د ورځې نه، نن زموږ د اختر د میلې دویمه ده. نو امید کوم چې پرون ولوګ مو کتلی او خوند مو پرې اخیستی. نن هم دغسې یو خوندور ولوګ دی چې راسره ویې ګورئ. ډېر ساعت به مو تېر شي. سهار وختي دی، سهار وختي نه دی، مطلب موږ اوس سره راکښېنستو. دا دوه ځوانان خو ناست دي د کور یا د کم ځای چې موږ نیول د دوی مخ ته بازۍ کوي او نور هلته دننه دي ناشته جوړوي. نو ور به سو ناشته به وکړو، بیا به وګورو چې چیرې ځو او چهارځای ولاړو. تاسو ته بیا هم درښکاره کړو او ډېر ساعت به مو راسره تېر شي. نو بلوګ در پایه پورې وګورئ. راځئ د خیر پاس می او تیری خیر درځئ وایي ناشته تیاره ده. خلک وایي حبیبي ستړي نه سې په چی شخته یې واه خیر سه خیر دې نصیب سوسم فوټبال هم وکړي واه چیش دې وکړه دا ته چیش کوې انا مخزن لپاره مې یو څه کشتي مخزن راسو د خیر شال د غیرته بیرته چې درلې راستو بیا په خیر باره به د شو دغه اخیستي تاسو د شو سم کشتري انشاءالله هغه ورځې دي هغه ورځې زه صحیح دي خیر څه کور دې ودان حبیبي نن داس ناوله د سټایل اشپزي کوي سهار ناشته ده نه کې چې هیوي شوي چیش کوي هګۍ پخوې که بل شی هګۍ ده ها هګۍ ده دا سخته ترخه ده داسې به دال دي داسې نو دولس بجې چې دا هم ورته وایي نه راسه حبیبي موږ ناشته در څه وخت ته څه وراځې کم ناوخته دي تا څونه ډېر شام پخ کړي دي حبیب ما چې پرون پر کم به وږي یاست اگر شان به خالق کې څه به خوري دوه غابه تا ته پراته دي ډک ډک وبې خورې دا راواړوي چې نن جو خوري نو اوس دلته چې راواړو مې وکړم نو اوس ناوخت هم دی دا به څنګه سي یوه دا بجه وخت راکښېنه ستاسو یالا بسم الله درځه ځانونه جالي چر کوي حبیبي تامز وزو حبیبي حبیبي نه حبیبي منزل دلیکو که زو الله تکو درځه دل گارڈن ہو رہی ہے پاس واه ته ګوره زه څنګه پاس در کوم بیا ونه وایه کټ پاس مې درکړي ساز بای ول دی خوب درځي ګنګس یې نو دا هلته چوبو ته ولېږه سمېږه چلو حبیبي ما لاین بدل کړئ خواهدی بعد سواله د جای ځای نومیږي ورک پارک نو ورک پارک ور پیدا کو درځه لوست پارک ته ځو چې دا بیا څنګه پارک ما لاین بدل کړي د محترم سره کښېنستم محترم چې دی تاسو نه وینئ ما دې بې اواز اوري که اواز هم نه اوري اواز یې اوري اواز هم نه اوري په سر خبرې کوي A few moments later. لې ځای ته خو راورسېدلو لارې باندې چې را روانو دغه شنه ځایونه یا الله حبیبي اسد بای دا دې اوس بیچ ته راوستلو لمبېږو یو شی مې راواخلم چې رښتیا سي دا محمد موټر چلوي ښه د ده پر طبیعت باندې ول زه نه یم خبر چیرې راوستلم ول بس یو لوست باغ یو ورکې باغچې ته مې راوستې وایي د لوست ګارډن ته مې راوستې بس امید کو چې د پرونه کم خوندور ځای او دا دې نو عینکې د دغه د قاسمي صاحب د عینکې د کوم ځای راغلي دي د قاسمي صاحب راستولي راستولې او دغه دی د قاسمي صاحب د کندهار راستولي وایه په شا کې یې شه د پر کمیس باندې یوه شاده ده یوه مې پر سترګو ده او پاتې سو محترم بس هغه چې دی عرفان لري دی ځان نه ښکاره کوي نو درځئ چې ناوخته دی درځئ بسم الله مخ आगे बढ़ो سادن او دا څونه غټ دی دا څه شو دا راورکړئ
لاره ورکړي. چیرې دې راوستلو؟ صلاح دلته دننه زوم شته ګارډن هم دی ټک ځای هم دی نوره ځای هم شته. سلا شروع ده. ټایم مه وایسي درځئ هسې ولاړ شو بالا. دا اوس چیش څو اسد وایي؟ هغه وایي دا بالا بند دي وایي تاسو ناوخته راغلاست. سړی چې خبره کښېني باید وختي راوځي. دا اوس څنګه کار اوس د دا ځای څه ځو پرون چې هغه نور ځای دغه کړه ګرده بند وه ورته مې ویل وختي راوځي. ورته نن لاس ټلیفون وکړه نو اوس مو چیرې بیا؟ اوس سمندر ته بیا هم چې ولوېږه. मम्मी सही बोलती थी कि आवारा लोग के साथ घूमेगा तो आवारा ही बन जाएगा। साला सुबह से निकले हैं कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, किस काम से जा रहे हैं वो भी पता नहीं, खाली घुमा रहा है साला वो काचुदा कुछ बोल रहे हैं तो मार भी रहा है। वो सेलर د انسانانو ځای ته راوسته و سیلر سم ځای ته راوسته تیر ځای خو ویسټ اسد بھائی تال چشتی تال اوس یې سم ځای ته راوستلو. اوس په ژره ځای ته ما راوستی دیغ مو کړلم په موټر کې مو خسته کړلم خوب مو راوستی دورې و دورې اخر چشته بند دي چشتي بند دي. نو اوس ته دا بیچ ته وګوره څنګه خوند کوي څنګه ما چې موټر چلوي ما داسې ځای ته بیولې چې بند وي یاروارې. نو د ده مشرتوب دی د کویټ راغلی دی وایي ما داسې میلې کولې. ګورې نه بس ورسې هغه پر بند دي هغه بند سوی دي. دی به هم یو څه وایي ته وایي دا واخه سم سر ورخلاص ناوخته خبره نه ده ته ریسرچ سم نه کوې. ریسرچ مې چیش نه وای کړی نو خو تاسو ما وویل چیش دي ما سهار چیش درته ویل ما پر 8 بجې راکښېنئ پر 7 بجې راکښېناستم مړ خلک تیاری البوزي او تاسو داس دا اول ځای پر 8 بجې باید موږ دغه وڅو دا سفر دغه لپاره دی چې پر 8 بجې راکښېنئ بالا راووځئ پر 10 بجې راکښېناستلو بیا شاور و بیا ناشته و پر 2 بجې راووتلو. خلک هم ستا و هغه اواز هم نه دغه سو یا دا څلوېښت دقیقې چې موټر کې ولاړو اپارت روانه کې موټر کې چې دا شاوخوا دا ګرځې دا هم یو شی دی ویلي دی په کور کې ناستې چشتي نو هم چیش کوې وایي زه سوچونه پر وم زه په سوچي کې وایي ولاړم بېرته کویت ته زه ولاړم د ډیوالانو سره بل خوا ته ولاړم بېرته رالم ټکر خو به دې نه وي کړي په دا سوچ الحمدلله درځه اوس ورکښته سو نو دا بیچ ته دې راوستلو درځه دغه نیکر واغونده ده حبیبي ته وایي وبلم بېجې دا دونه ضروري سپېجه ګرده پر هغه بورډ بورډ باندې ګرده راغلی بس دلته هم دی فوټبال شروع کړي لکه موږ چونګوټیان دا بیا د پرونه کم کیسه ده د لوړې به کښته کېږي بیا به بېرته راخېږي پریم پکښې راځي ولې ودرېدلې مستر خالد and then this is درسره راک ماتې را for fast 5 I think هغه دغه ولاړې د په سترګه کې غوماچه ولاړ خو دا څه بد رش دي دا څونه خلک دي دا یخ کې راوتلي دي د بیچ دا بل سر ته راغله دلته یوازې په سکون کښېناستو هاخوا ته رش دلته هم یو دانه مانه ګرځي در دا ځای راغلی د زیاترو سره دغه شی پر دا څپو باندې ولاړی لکه دا نور ملګري راسي چې ور وبولېږو که نه څنګه دی اسد بھائی ویو اوس مې نه کې روح تازه سول روح دې تازه سوله اوس مې نه کې ساعت یو بیخي خسته کړلم بیده یې کړلم هلته ګرده ورځ د هغه موټر ګرده ورځ دغه ولاړ سه راسه نو تا مشري ولې ورکړې ده دا ویل ول ما داسې درې ځایونه لیدلي دي بس ته بس ما ترې راپرېږده هغه چې به ورغلی هغه به یا پر بند به یا به ویل یو ټکټ چې بک کړی دی ول یا نو باید ټکټ د مخه لا بک کړي دا باید چې اوس ولمبېږې نور خوند درکوي اوس زه نه لمبېږم ولې یخ دی یو خو زما یخ دی و محترم بیا تښتې دې خوا ته وګوره دا غر دی ښایسته غر دی دا غټې ډبرې رایله سوي دي موږ به د هغه ډبرو ورته ناست خاوره لنده وه یو چای ما یو خوراک مرک وکړو نور خوند به وکړي ګوډۍ به کښېنه دا د اوبو اواز ته راحت کیا سانس لے لو
حبيبي خوار اللي وزنن بيرم ات 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 اساده یو غټه صفه به نسی در باندې را پر شا به دا غیر راوړی لرله غټه صفه نه وه شپه دا یو ګړي کې در کومه ځای راغله موږ هلته ناست اوس یې راشاته کړو دا اوبه تر کومه ځایه پورې راغلې کرار کرار را مخته کېږي دی مجبوره کوي چې راواړوي او زه ورته انتظار یم چې یو غټه صفه پر راشي تیری خیر بدې جټکې راوړي خالد وایي هلته مخته ډېر یو سرنګ دی یا درته وایي یو توره سوړه ده به هلته به ولاړ ما هلته درځه بسم الله او که د دې ډبرو ته یې وار څوک شوی سي بیا خو نو مه کوه خبرې چیرې دی خالد هغه یو دی هغه یو دی ښه درځه یا الله بسم الله بسم الله داسې خراب تیرې ډبرې دي دا زموږ حبیبي په اوبو کې لمبېدی اوس هم لمبېږي پام کوه ډبرې زنګون وروالی دا یوه پروا نه لري بیا هم ورلی یا الله بسم الله ته ماونټین ګای یې د ماونټین هلک یې اوه یا هغه ما بد اورېدل دي مال ماونټین ګای اوس به داسې وکړې اها ورته به تاسې ښه ورته تاسې بیا اسانه دي داسې به وکړې دا خو بدر دا ځای راغلی دلته خو به حیوانان نه وي یا او مار مار یو شی مه در باندې راونوځي ویلې بای هېڅ تېرې خیر لږ پښو روان یې تیره ډبره باندې وخېږې دا سناره به در باندې وکړي زه ټینګ انسان یم پر ختلی وم د اول وار هېڅ نه راباندې وسم یا الله بسم الله هېڅ تېرې خیر تیرې خیر دا دې راورسېدل خطرناکه غر دی د ډبرو غر دی د چا چوټ هم پرې ایښې ده او وای زه باید ځم چې وچې ایسته کړم د ځان هغسې درته اوف ښه بد پرېشر یې دی دلته د اوبو تېرې ښه پیسې ورته راپورته کړم درځه داسې را لمبې کړې دا رالمه اوت اشه زه چې اول وار رالم وه
وبس ډک لیا زه څه خوش راځي ورته دا ځای راوځي دا بیا وړي وای مطلب ګورې دونه ډېر ګزارولی مې نور اوبه خو نه دي چې پکې یو نیسي اوی دلته وناخیز دلته وینه ده دا څه شي وینه ده د څه شي وینه ده ولاک ها نه یم خبر ته کم وولا لوک لایک چا خو به دغه مړی مړی کړي سخته خطرناک ډبرې دي دا اوس چې دغه ونیسي دا غر را باندې راتنګ نه شي نه در باندې تنګېږي درځه تا را چې پرې کې اوس یې ته درځه دغه ځای پورې کلای سي دلته یو رقم بویم دی ته دا واخله دا خلک راځي پیشي کوي بوی دی ولا درځه بېرته د باندې خوفناکه ځای دی څک چیرې ولاړلې په 2 منټه کې د دغه ځای منظره ښه خوند کوي دا وګوره دلته راشه شته څوک راځي پکې اوی د دې ځای څخه دا بیچ څونه داسې لوړ معلومېږي دا اوبه داسې خوف لري ته وایې دا دی پر ما را روانې دي اوس مې پسې ډوبۍ تېرې خیر انسان سترګې پر تورې شي تېرې خیر یخې دي خو یوه غوټه چې یوه غوټه څوک ووایي بیا ورسره عادي کېدلی شي لمبېدلی شي وړو نه زړه یم چې ولمبېږم ورېلا شمه که نه شم تک شنې اوبه دي دا خواخله ریګ دی ریګ ورسره ګډ شي لږ تورې اوبه یې ډېرې خوندورې دي وای راوځغله اوس کلي نه ډېرېږي د ځمکې زلزلې څپې وار په وار غټېږي او ډېرېږي دا دیلیان هم راته راغللې ښه خوند کوي بیچ سکون لري څوک پکښې ولمبېږي بیا نور خوند کوي زه مخته شه لاره دا ستا پلونه څنګه پکښې راغله بېرته ولاړل چلو بھائی کومه ځای راپسې راوځغستل اسد خو نه هم یو دا ښه لوړ پر ډبره ناست و دروز اوبه پسې راغلی لوند خیشته کېدول زه نه لمبېږم ما اراده شوه چې ورشم ولمبېږم خوند یې راکوي د ګوډۍ دپاره به بلوګ بند کړم خپل لمبا به وکړم A few moments later. زه خیر اسد بھائی الله لمبېدل وسوله دا د لوړه ځایه منظره ډېر ښه خوند کوي وا هغه هلته دی درځئ در مخه کوي الو حبیبي موږ در مخه څنګه راورسېدې موږ څه کېږي موږ راغلو یو شی مو نخلی کې میچ ګورو فوټبال کوئ روان یاست لکه برخچک ته روان دا صحیح دی په چی شي اخته شولې بیا زه دا چرګ ورسره دغه کوم برابر کړم او وګورو څه شي کم دی زه صحیح دی زه به لمونځ وکړم حبیبي دا څه کوې دا د کوم اوس په داش کې اوس زه دلته لوړ وخېږم سم به جدا والم ته خبرې کوې ښه په داش کې وا دا مساله وینې دا ښایسته مساله دا د اسد جان د کور راغلی ده ما جوړه کړې ده داسې وایه دا جوړه کړې ده په خپلو دا مبارک لاسو باندې دی منم وا نو دا چرګ موږ پکې خشت کې چې وتلو وا اوس چې رالو دا د په داش کې ژدو د خیره
برای به انشالله غړي به تو اخره را تو وای چې خوان کی کنه کی بوی خدا شسته دی لګي خو ډیر شسته دی او ا د ما کولو چې ته ګورې د ګد کلمې یې رسوله الله چې ستاسو د ناس غم یې اخیستی و بس تا قربانه قسم اوس دغه پر چا دا باندې چې د پټاټې څه پکې د پټاټې به واچو چې وای پټاټې چې ډېر خوښ شي ما اوس به آل خوښ دي نو اوس یې راچې نو زه اوس اچو مې وای دا چرګ شیدم دلته نور چرګ مې پټ کړی دی په ښکارا کې څه وای دا د چای وېشېدلې دا دې بیا چا پرېږدي دا خو نو دی غواړي دی وایي چې کار کوم نو بیا چای نه کوم ته بیا ته کوم دا خبرې دې سي زه داسې لاندې دلته کښېنم نه دي دا دی وینه ودرېده داسې دي که نه ودرې دا ستراتیژي اوف دا هر پټای دوغه نه ده لکه ستاسو سر اولو اشه دا ټوټې غټې ولې سولې څنګه په سټایل یې پرې کړي دي به یې واخیستلې شسته مې اوبه سولې ها مسله یې واخیستل اوبه سولې اوبه سولې راواړه بل راواړه غړي بعد به ښکارا کو چې څنګه راغلي دي ته ودرې چیرګو بس یار حبیبي دا دې څونه پټاټې ور واچولې دا څه بدال دي خو فرمایش د شرانی وي ولا د ټټه شخون کی کډیر خدای نورمال بس ډیر غواړي ولا دا نو دا مشروم به څه پکوي مشروم موږ په وګورو چاندوالان که خوښ وو روابه چو که خوښ وو که نو خوښ نو بالا بس پاسه پاتې دی اوس به کومه کیسه شروع ولا اسد اوس باید دا کور کو به کور به دغه نه پکېږي ټیکنالوژي ها صفوای نو دوه دانې داس راواړو بس به مې ډیر کور هم نه پوهېږم زه فاوه هغه څه په بل نظر ورته ګوره یو دی اوس برداشت وراچي اوس یې نور اچو سوا دا چې وخت راسي برات او وای وجم تیاری پرېوځای ورجو ښکاره ستا ورېجې راښکاره که بنزش ښکاره کوم چې وخت راسي اوس خو نو نه دي پخې اوس ته په نیمایي حال ولې ده Is it boiling? Is it boiling? والله I'm so hungry. I can eat tomorrow. I know, even I don't like it. درې ځوانان په یوه سلاته اخته یاست Four. فو یو دی فاطمه زه تاسو دغه ګورنی بالا ول د دې نه مې دا کوم دا شلومبو دپاره دی دا سلاتې دپاره دي شلومبو دپاره نور مې دی اوهو دلته به کومه کاروایي شروع ده ناناب چا پرې کړي اسد بھائی ناناب چا پرې کړي دې پرې کې ولې دا به د چی دپاره کېږي ولاړ Solid. که جب بیزتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب په وایه دا څنګه ډوډۍ سوله اسد بھائی ډوډۍ همدغه ده ښه اوږده سوله الله خو نو د دغه کار دی د مسافرۍ سفرۍ کار دی بس چې اوس برابر سو دام صحیح دی چې نو بیا خوند وګورئ څه په وایې پټاټې او شات क्या बात है भाई क्या बात है वृद्धि कब दी था हबीबी दा جداران هغه خواته ورس کورځه دلته او دا هغه دلته راوړل Yeah? یک شیر زدلته He said it was still after that. After. I don't want that much meat. Just to make. This one it. Yeah, done, it's fine. یو سپری مرمو Yeah, keep it steamed. واخی سلاته You put me, pass me a piece, man. What? Salad? पानी पकड़ लिया अभी Sure, no, she jam. اورجو तो जो चिकन देता खान पे نو شي جان तो जो ना वो पटाखा माना هل بيوانا اسكن ولا بس ولا دي خيدر كي پاک مخیرات قبول کړ Actually, I'm alright. دا جو نام ماړه کړ وش نام بلا سره کېدل یو غاد
نه ریم خدا تو Especially zaman او جنگ کوي ama can kovuyor. Milan da sana tuvalet sana çoğulla. Murçak var. Murçak var ya. Murçak var ya. هغه د درو کسان ډوډۍ Arım böyle. Hastane? Da ravayada var. Şöyle de içeride para var ne? حبیبي چای غواړې که نه غواړې Valla çay tabii şöyle şirin zurna. بس ډوډۍ تاره پخه کړه کور دې ودان ډېر خوند یې وکړي دا چای دې په موږ ورسېده نو دا بلوګ په دغه ځای ختم کړو سبا دا راتلو چیرې مو بیا د خیره صباح خير بيت الخير زود الخير بقول كور برلاري وزاي رازي ښه يوم زاي ډېر ښه سپېڅلی کېږي نو هغه ځایونه به ووینو عکسونه یې هم ښایسته دي وګورو څنګه ځای دی انشاءالله سمه ده تر بله بلوګه پورې ښه وخت ولري سبا چې زه سبا مې یو بلوګ سته میلې شته دا چې سبا دی اشپزي کوي که نه کوي هغه به سبا معلوم شي د الله په امان د خدای په امان